وعلیکم سلام. هغه جانه د مور حالت بیخي خراب دی. ما ول چې یو ډاکټر مکټر ته بوزو، مور هم ویله ول یو ډاکټر ته مو بوزي، بیخي سره وار د کاره کېږي. ولې اسپرکۍ ورېړه ونه خوړله؟ سهار چې زه راوتلم ګولۍ مې ورته راوړې ور مې کړلې. هغه جانه اسپرکۍ وړېړه یې وخوړله، هغه پیدا نه ورته وکړل. د کلندر ملنګ یې ډېر بختور ملنګ یې، ما د سیاونو خواته بوځې حاجتونه لرم، پر پیر ارزونه لرم، پر پیر ارزونه لرم. د کلندر ملنګ واوانه مې څنګه سوه شپېشتې دې یوړلې غوا ته دې ور واچولې؟ وکې هغه جانه شپېشتې مې وروړلې، ور وامې چې ولې غوا نه خوړلې. چې شپېشتې نه خوړلې؟ ولې څه په څنګه دې ناجوړه خو نه ده؟ والله که هغه جانه زه چې هم ناجوړې به یې تر دې زګان هم راتللی. نو چېشته ګورې خو راځه چې یو ډاکټر ته بوځو. هغه جانه خو ما درته چېشته خو ما درته وویل چې مور ناجوړه مور دې لکه خو مور ناجوړه ده. غوا درته ولاړه سه، ته چېشته ناسته یې؟ تکلیف پیدا کړه چې غوا ناجوړه ده، ډاکټر ته یې بیایو. سمه ده راشه. په دا لاس کې دې څه شي دي؟ هغه جانه ورورک سبق راته وایي. څه شي سبق؟ مور جان ته ځان په ټک مارې اچوله دې پرته ده، ته دلته په سبق کې ځان اخته کړي دي. خو ته څنګه سبق یې؟ مه کوه هغه جانه، مه کوه مه کوه. څه کوې هغه جانه، څه کیسه ده؟ تاسو ستورونه وکړه چې اوس دې په خور باندې سبق وایه. هغه جانه څه کفر وسو چې په کور کې بېکاره ناسته ده، خو دا سبق دې وایي، نو غوا ولې د دې د خوا د لاسه ناجوړه وي؟ باشه ډېرې خبرې مه کوه، د مخه مې چپ کړه. اوس مې د کیسه د هغه جانه چې خال مخال مې جوړ کړی دي، په کوڅه کې مو خلک اوازونه اوري. جان محمد وروره خورکۍ سبق وایي. هغه جان وواله سبق؟ تا څه ښکارونه وکړه چې اوس په خور سبق وایه؟ بس دا ټوله ستا د لاسه چې درته مې وویل چې ډاکټر ته دې بوځو، تا ځان یې پرې مارې اچولی دی. او کله چې مې د غوا درته وویله، تا به درځه چې بوځو ډاکټر ته. تاسې د انسان قدر نه لري. غوا تاسې ته ارزښت لري، حیوان تاسې ته ارزښت لري، انسان تاسې ته ارزښت نه لري. تورجانه وروره خوشبخانۍ ته ما دې ورلو، نوم مې ولیکئ. هغه ډاکټرانو ویله چې د یوه میاشت به راځي، حاضري به راکوي، بعد یوې میاشتې بعده واده به دلته بستر کړم. نو دغه دی دا دی کور دی، دغه کوټه ده. داسې فکر وکړه کله زه چې د مشر ور یم، ته مې کشر ور یې، دغه دې خپل ځای دی، خپله کوټه دې ده، که مو وچه خوړل که ملنده یو ځای به سره خورو. نو ته کوښښ وکړه چې دغه نشې پرېږدوه، د دغه نشو څخه لاس واخ. سترګو سانیامات کاکو پوهېږې، داسې ښه خلک چې پیدا شي، موږ به هم د نشو خلاص شي پوهېږې. هېڅ شی بس د خدای دوست ستا سره بس کاروبار هم کوم. بس تا خدای جوړ کړي، دا نشې پرېږده، هر څه به خدای سم کړي. کوښښ وکړه چې دا نشې پرېږدوه. بس سلامات کاکو ته چې هر څه وایه پوهېږې، په سترو سترګو موږ دا یې منو. والله دا نشه پرېږدم، زه نور نه غواړم چې په داسې رنګزدۍ کې ژوند وکړم پوهېږې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې راوړي، سر جوړې په خیر راځه کښېنه. څه دې وکړه زویه؟ شپېشتې مو اوبه کړلې؟ و هغه جان اوبه مو کړلې. ښه مو وکړه زویه چې اوبه مو کړلې، ډېرې تږې وې. یاره سلامات کاکو، که زه ښه شوم پوهېږې، دا اوبه ټولې ما ته را پرېږده، پر مځکه به چې زه ولاړ یم د خیره پوهېږې. سر تورجان دلته څه کوې؟ دا خو غل دی، روینې دی. هغه جان د څه لپاره راوستلی دی؟
زویه په خیر راورسېږه په خیر راورسېږه شرف هله هله وسه زویه یخ لږ ورته راوسه زویه په خیر راورسېدلې خیر په نصیب سم و تاسې ښه یاست خیر الجانه ته څنګه یې خیر شکر دی زویه ته جوړ یې سرات ښه دی په خیر راورسېدې جغت مغت خو به دې نه یې کړی څنګه څه یو کار مار دې پیدا کړي ولې شپ شولې زویه پوښتنه مې درته وکړه چې کار مار دې وکړي که یا یا هغه جانه په کار پسې ډېر وګرځېدلم کار مې نه کوي پیدا هغه جانه په ښار کې چې دې لوړې زده کړې نه یې کړي کار نه در پیدا کېږي او چا ته چې کار عمر پیدا کېږي هغه ګرده په واسطه باندې چپ څه خبرې مه کوه ښځې والې ورېدې ته خبرې تر 12 کاله کېږي چې ما ته بازي راکړې اوس وایي کار په واسطو دی زه به واسطه پیدا کوم بیا به دی و ما ته کار کوي نه مې وخوښه مګر کار نه راسره مننه سر د ننه به دې سترګې در وباسم چې زما سره به اوږه کار ونه کړې سترګې ونه ده سر باندې هره ورځ ځي یو ته دا څه وسوله دغه کالي به اغوندې ما سره په مامته کې کار کوي سترګې دې به راته وباسم واغونده کالي دې ونیسي سترګې مړې دې ونیسي دا 12 کاله کې ما ته دې بازي راکړې ده زه مکتب وایم زه در کوم زه پلانه کوم زه بستانه کوم مور دې زما مخ ته ولاړه زما خبرې دې واورېدې دا کالي به اغوندې دا غاړو کالي به دې کاږې راسره ځې به مامتې ته شپې شبرې بیا راوړې بې غواړو ته بې ورځ شې چې یوه ورځ کار نه یې کړی د ډوډۍ څه کوه دا که راته وکړې تا 12 کاله مکتب کې څه په درد وخوړی واښه کالي دې ځه مور مور ای دا د نور محمد زی اواز مې راځي وی زه ډاکټر راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام مور څنګه یې په خیر راغلی دلته مې د پلار دې دا واښه راوړه د هغه اوږزو ته مې واښه سره واچول درځه چې په خونه کې خبرې سره وعلیکم السلام کښېنه زویه نه پوهېږم زویه چې څه وکړم اوس یو بل مشکل پیدا سو ولې خدای دې خیر کړي هغه جان څه خبره ده زویه اوس یو چا راته وویل چې جان محمد په یوروین اخته سوی دی یوروین څکوي هغه جانه ته اوس په دې خبره خبر سولې زه خو چې د ښار راغلی وم د نظر جان اکا زامنو راته وویل او ما په خپله په خپلو سترګو ولیدی چې هیروین یې څکول ښه نو چې ته په خبر وې تا ولې ما ته نه ویل هغه جانه ما چې ولته په خبر یې دا ټوله شان زموږ د بې پروایي د لاسه چې موږ په شي پسې سر نه ګرځو رښتیا هم زویه دا زما غلطي وه اوس یو لاره راوښیه چاره یې څه ده هغه جانه ته تشویش مه کوه ښار ته به بوځو هلته یو کلینیک راوتلی دی هلته به یو څو عمر بستر کړو انشاءالله جوړیږي زویه په نور څه مې سر نه خلاصېږي چې هر څه کوې ویې کوې یو غم مو هېر سوی نه وي بل راته پیدا سي سلام علیکم وعلیکم السلام هغه جانه یو خبره مې درته کول وایه زویه څه دي ویل هغه جانه دا تورجان چې تا کور ته راوستلی دی دا ښه هلک ما ته نه رامعلومېږي دا غل دی پوډري دی زویه زه پوهېږم چې دی پوډري دی زه غواړم چې د ده علاج وشي چې د دغه بلا څخه خلاصي هغه جانه په دې خلکو باور مه کوه په دې چې هر څومره زحمتونه وکړې بېرته په دغه نه شاخته کېږي داسې نه یې هغه جانه چې د کور څه مشان میان غلا کړي بیا به ارمان کوو
یا زویه ته بې غمه اوسه دا د خدای بېچاره دی دا کار به نه کوي یو څو ورځې بعده بیا هم په شفاخانه کې بستروم یاره که واجب په ښه ورځ ده پوهېږې صاحب ما ته کور ته بیا دا خیرونه ورکړي پوهېږې د کوټه هغسې وازې پرېږدېده ماما کاکا څه کیسه ده څوار خطا په دې تورجان پسې ګرځم د ده دې خدای کور خراب کړي تورجان څه کړي دي خدای دې خیر کړي هغه یې ښه ویلي دي چې وایي ښه مه کوه بد به نه درسېږي د ده دې خدای کور خراب کړي ما دی کور ته بودی د دې دپاره چې د دغه بلا څخه خلاص شي په کور کې مې ځای ورکړي زما د کور شیان یې ګرده وړي ښه دا خو ډېر بد کار کړی دی تا نه ولیدې یو ځای یاره جان ما ده پوهېږې دا زموږ ځینې خلک څنګه سادهګان دي پوهېږې پښې راواخیستل پر غوښې چوکیداره کړه پوهېږې کوټه ګرځه ما ته را پرېښول پوهېږې ښه چې کوټې ته رالم انسان د خدای نه پوهېږې کوټه خو زما پر نام شو پوهېږې اباره مې شاوخوا وکتل زیاته پوهېږې چې میدان چغالي دی ابانایم په ټول تاوار کې زمره زورور شا چې ور وامې شو چې راوړای مې سول دای د یوې هفتې خرڅ مې